مینه منګل د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کلونو کې د کابل د مراد خان په سیمه کې زیږېدلې او په کابل کې لویه شوې وه. 30 کلنه مینه د خپلې کورنۍ لومړی اولاد و. له دې وروسته یو ورور او ورپسې 5 خویندې دي. کورنۍ وایي مینه د ډېرو کمالونو خاونده وه. قابله، د حقوقو محصله، لیکواله او شاعره وه. د دغو ټولو وړتیاوو سربیره یې له خبریالۍ سره ډېره مینه لرله. ان په ماشومتوب کې لیکنې کولې. له 14 کلنۍ د راډیو اورېدل پیل کړل او لیکونه به یې ورلېږل. د مینې منګل پلار د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ دی او د ماسټرۍ تر کچې یې لوړې زده کړې او په اوکراین کې بشپړې کړې دي. وایي دی په حیرتانو کې عسکر و. یوه ورځ یې BBC راډیو اورېدله چې د خپرونې وړاندې کوونکی د مینې منګل نوم واخیست او اوږد لیک یې ولوست. هغه وخت مینه 14 کلنه وه. رسنیو ته د مینې لومړی پیغام یې یو ډېر اوږد لیک و. مور یې وایي مینې څو رنګارنګ کاغذونه سره نښلولي وو چې ترې اوږد لیک جوړ شوی و. بیا یې مور هماغه لیک د کابل پوستخانې له لارې BBC لندن ته استولی و. د مینې پلار وایي له رسنیو سره د مینې ډېرې لیوالتیا ته په کتو د ورته یو کوچنۍ راډیو ډالۍ کړې وه. د BBC د ژورنالیزم اکاډمۍ مشره نجیبه لیمه چې پخوا د BBC راډیو ویانده وه وایي د مینې منګل ډېر لیکونه BBC ته راتلل. موږ ټول به د دغه وړې نجلۍ پوهې ته حیران وو. د مړینې پر ورځ مې یو همکار وپوښتله دا خو به هماغه مینه نه وي؟ ځواب یې هو. اوف، دومره استعداد خاونده، روښانه څراغ، شاعره، لیکواله، خبریاله نن تر خاورې لاندې شوه. له 12م ټولګۍ نه تر فراغت وروسته مینې سملاسي وظیفه پیل کړه. پلار یې وایي مشره لور یې د کور ګټیالی وه. مینه مې ډېره ذهینه او با احساسه لور وه ځکه چې د کور مشر اولاد و. دی زیاتوي رسنیو سره د مینې شوق له کبله خپل لور یې د وخت له یو څو نامتو خبریالانو سره معرفي کړې وه چې د خپلو زده کړو ترڅنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم یو څه زده کړي. د مینې لومړۍ دنده په شمشاد ټلویزیون کې وه. هلته یې یو څه موده د پردې تر شا د هوا حالات ویل، خو ډېر ژر یې پرمختګ وکړ او د همدغه ټلویزیون پر پرده یې تفریحي خپرونې وړاندې کړې. تر مینې کشره خور یې د هغې ورځې یادونه کوي چې مینې خپله لومړۍ خپرونه وړاندې کړې وه. کور ته په ډېره خوشحالۍ راغله او ویل یې لومړۍ خپرونه مې ثبت شوه، ټلویزیون کې ښکاره شوم. له شمشاد وروسته مینې په کابل کې له څو نورو ټلویزیونونو سره هم کار وکړ. یوې پخوانۍ همکار یې راته وویل زه یې واده ته هم ورغلی وم. هلته مې له خلکو واورېدل چې په خپل شخصي ژوند کې له میړه سره ستونزې لري. بیا له واده څو ورځې وروسته مینې له کاره استعفا ورکړه. د مینې منګل یوه بله پخوانۍ همکاره وایي له خپلو رسنیزو کارونو سره یې عجیبه مینه لرله. د خپلې هرې ټلویزیوني خپرونې له ثبت وروسته به یې له همکارانو پوښتل چې ټلویزیون کې څنګه ښکارېده. دی به ویل غواړي مسلکي ویانده او خبریاله شي. له رنګارنګ جامو سره یې مینه وه. دی به ویل چې ژوند په رنګونو ښایسته دی. خو د کار په ډګر کې له بریاو سره جوخت مینې یو کورنۍ ستونزه درلوده او په پټه یې زغمله. پلار یې وایي لور یې نوی خپل کاري ژوند پیل کړی و چې کوژده وشوه. خو له هلک سره یې رسنیو کې د کار کولو او د ځینو نورو خبرو پر سر ستونزې او مخالفتونه پیدا شول. د همدغو مخالفتونو له کبله 9 کاله یې نامزدي وغځېده. بیا واده شوه، خو له بده مرغه د مینې نوی ژوند آباد نه شو. د مینې یوازینی ورور شکیب چې اوس د 3 ماشومانو پلار دی وایي مینه د کور د اقتصادي ستونزو له کبله ځورېده، خو لوړ همت او ارمانونه یې لرل. مینه مې مشره خور نه بلکې زما مشر ورور و. ما ته به یې ویل لالا اقتصادي ستونزې به مو حل شي، تل به مو داسې په کرایي کورونو کې ژوند نه وي. زه هڅه کوم چې تا ته دنده پیدا کړم، که دلته څه ونه شو نو بهر ته به دې ولېږم. ورور یې زیاتوي مینه د کورنیو ستونزو له کبله یو څه غلې او ګوښه‌نشینه شوې وه، خو له کوره بهر بیا هم ډېره فعاله وه. قابلګي لوستې وه او اوس د حقوقو پوهنځي 2م کال محصله هم وه. مینه د خپلو رسنیزو کارونو سربیره د میرمن ادبي بهیر غړې هم وه. ادبي لیکنې یې کولې. شاعره وه خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه وه چاپ کړې.
ډېرې لیکنې به یې خپله فیسبوک پاڼه کې کولې. د مینې دریمه خور چې ورنه 15 کاله کشره ده وایي خور یې د هېواد امنیتي ځواکونو ته ډېر درناوی درلود او ورته یې ډېر شعرونه او مطالب هم لیکلي وو.